دومره ډیر زیات شي خفګان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله دومره ډیر زیات شي خفګان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله مودام سمسور نوی گلزار د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق خزان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله ورته رادرمي خزان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق درنو اوریدونکو په تیرو خپرونو کې تاسو واورېدل چې صبر او زغم د مؤمن او د مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت دی نو باید چې مؤمن او مسلمان د صالحینو او د انبیاو علیهم الصلاة والسلام په شان صبر او زغم د خپل عادت او خپله پیشه وګرځوي تاسو ګورئ حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام 80 کاله ژوند وکړ او په دومره وخت کې الله رب العزت د 14 لورانو او د زامنو خاوند کړ حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام په بشپړ ډول سره روغ و او ټولو وګړو له هغه سره مینه لرله خو د الله رب العزت اراده او غوښتنه داسې وه چې ټول زامن یې مړه شي او په سخته ناروغي باندې حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام اخته شي تر هغه ځایه چې حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام د حرکت وس نه درلود او د بدن ټول غړي یو پر بل پسې له بدن څخه جلا کېدل خلک د حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام نه وویرېدل او تیښته یې وکړه ای خدایه دا څه ازمیښت دی لا حول ولا قوة الا بالله حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام ته له یوې باوفا او صابرې ښځې پرته نور څوک ورپاتې نه شول تا ته وایم ای زما خورې د حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام له میرمنې څخه یې زده کړه ځکه داسې ښځې هم شته چې د خاوندانو د موقعیت او اوضاع پر بدلون سره دوی هم بدلون مومي او خپل خاوند پرېږدي او صبر نه کوي کله خاوند روغ وي دا مور سره خوشحاله وي چې کله خاوند پیسې ولري دا مور سره خوشحاله وي خو چې کله خاوند ناروغه کیږي یا فقر سره مواجه کیږي بیا ښځه نه وي دغه وضعیت 8 کاله وخت ونیوه څنګه شونتیا لري دا وضعیت به څوک وزغملی شي تر هغه ځایه پورې چې د حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام ښځې ټول مال او شتمنۍ مصرف کړه او د ایوب علیه الصلاة والسلام په کور کې نور څه د خوراک او څښاک لپاره پاتې نه شول نو د حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام میرمن لاس په کار شوه او د خلکو په کور کې کار کوه وګورئ درنو اوریدونکو د ازمیښتونو یوې ټولګۍ ته د پیغمبر میرمن د خلکو په کورونو کې کار کوي تر څو د خپل هغه خاوند لپاره چې په ځمکه لوېدلی دی یوه مړۍ ډوډۍ راوړي دغه حالت ادامه پیدا کوي تر هغو پورې چې میرمنې وویل آیا دعا نه کوې تر څو الله رب العزت تا ته شفا درکړي د حضرت ایوب علیه السلام میرمن حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام ته وایي آیا دعا نه کوي چې الله رب العزت شفا درکړي حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام ورته وایي الله رب العزت پر ما باندې 80 کاله خپل نعمتونه ولورول زه به هم 80 کاله صبر کوم او وروسته د 80 کالو به بیا دعا کوم حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام دومره صبر وکړ
تر څو د حضرت ایوب علیه السلام میرمن دې ته اړ شوه چې خپلې اوبدل شوې کمڅۍ خرڅې کړي. کله چې ایوب علیه السلام له دې موضوع خبر شه نو لاسونه یې د خپل رب په وړاندې لپه کړل او دعا یې وکړه. څه فکر کوئ درنو اوریدونکو چې حضرت ایوب علیه السلام به څه ویلي وي؟ آیا هغه همدا ویل چې یا الله ما 18 کاله صبر وکړه او که دا ویل چې ای خدایه ولې دومره غمونه په ما دې ورولي دي؟ نه، حضرت ایوب علیه السلام داسې وویل انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ای زما پروردګاره بېشکه ما ته ضرر او رنځ رسېدلی او ته د رحم کوونکو ډېر رحم کوونکی. نو کله چې حضرت ایوب علیه السلام دا دعا وکړه الله رب العزت په ځواب کې وفرمایل ونجیناه من الغم. الله وایي او له غم نه مو هغه وژغوره. همدارنګ الله فرمایي وآتیناه اهله ومثلهم معهم، او یوازې د هغه د کورنۍ غړي مو هغه ته ورنه کړل بلکې پر هغو سربیره مو هماغومره نور هم ورکړل. په روایاتو کې راغلي چې حضرت ایوب علیه السلام روغتیا ومونده او د 28 زامنو خاوند شه، نو ځکه الله وایي ومثلهم معهم. او الله رب العزت د حضرت ایوب علیه السلام په مال او دولت کې برکت واچوه او خپله روغتیا یې بیرته ورکړه. سبحان الله، ګورئ په صبر کې هیښنده بیلګه. د همدې لپاره له زرګونو کلونو وروسته الله رب العزت د حضرت ایوب علیه السلام د صبر او د زغم د بیلګې یادونه کوي. الله په سورة صاد کې 44 آیت کې فرمایي انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. یقینا موږ هغه د زغم خاوند ومونده، ډېر ښه بنده، د خپل رب خواته ډېر رجوع کوونکی. نو درنو اوریدونکو، صبر او سړه سینه له حضرت ایوب علیه السلام نه زده کړئ. فکر مه کوئ چې له دې کیسې څخه مو شونډې په غاښونو چیچل او له عمل څخه پرته یو نظري احساس دی. اوس مهال آیا د خپل له لاسه ورکړی شوي دوست په مړینه باندې صبر کوئ؟ آیا پر مصیبت باندې صبر نه کوئ؟ آیا د هغو ستونزو په وړاندې چې تاسو ته ستاسو په ژوند کې رامخ کیږي عاجزي او صبر نه کوئ؟ په خپل ځان یې اسانه کړئ. دا ځکه چې ستاسو مصیبت د ایوب علیه السلام په مصیبتونو پسې نشي رسېدلی. کله چې ایوب علیه السلام د الله پیغمبر دی، هغه په مصیبتونو باندې صبر کوي، نو زموږ مصیبت د هغه مصیبت ته رسېدلی نشي. موږ به هم صبر کوو ځکه هغه صبر وکړه الله ښه بدله ورکړه. نو که موږ هم صبر وکړه الله به ښه بدله راکړي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. اوس بله بیلګه واورئ چې د الله رب العزت بل پیغمبر حضرت یوسف علیه السلام په څه آزمایښتونو اخته شوی دی. له کور څخه له جلاوالي رانیولې تر 20 کلونو جلاوطني په مسافري او بېوزلي کې تر ژوند تیرولو پورې، د ورونو رخا او په څا کې د ولیدلو او د غلامي په دام کې د ګیرېدو ازمیښت، او وروسته له دې نه چې هغه کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم و غلام او خدمتګار شو، همداشان د هغې ښځې ازمیښت او 9 کاله بند، او په پای کې د مال شتمنۍ او د ټولنیز مقام ازمیښت. له دغو مصیبتونو څخه هر یو د انسان له منځه وړلو لپاره بسنه کوي، په ځانګړي ډول سره د څا ازمیښت چې قرآن کریم یې دارنګه انځوروي د څا په تل کې. وروسته بیا د مصر د پاچا د ښځې ازمیښت، او دا چې هغې په څه ډول حضرت یوسف علیه السلام فحشا ته راوبله. له دې ټولو سره سره حضرت یوسف علیه السلام صبر وکړه او الله رب العزت حضرت یوسف علیه السلام ته نجات هم ورکړ. تاسې تر اوسه پورې لکه د حضرت یوسف علیه السلام په شان په څو بلاګانو او غمونو کې ګیر شوي یاست چې په هغو کې مو لکه د حضرت یوسف علیه السلام په شان صبر او زغم کړی. نو یا الله ته موږ د صابرینو له ډلې نه وګرځوه. که په موږ باندې مصیبت راځي، که په موږ باندې غم راځي، که په موږ باندې مرض راځي، نو یا الله ته موږ ته صبر راکه، تر څو د صبر په بدله کې موږ ته په دنیا کې هم نعم البدل راکې او په آخرت کې چې کله موږ ستا حضور ته درېږو تا زموږ ګناوې بخښلي وي. بله بیلګه د حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه ده چې جلیل القدر صحابي دی.
دا مبارک صحابي په یوې خواره سخته ناروغۍ چې پر ځمکه باندې د ده د لوېدو سبب شوې وه پرې اخته شو. په همدې ډول سره په دې مبارک صحابي باندې ډېر کلونه تیر شول. خلک یې پوښتنې ته راتلل او د ده پر حال یې ژړل. خو حضرت عمران بن حسین به دوی ته کتل او دغه ښکلې جمله به یې ویله، له هغه سره چې خدای مینه لري زه هم ورسره مینه لرم. یعنی صبر سره الله مینه لري. د صابرینو ملګری الله دی، د صابرینو مرستندوی الله دی. نو زه هم صبر کوم څه چې د الله رضا وي په هغه باندې صبر کوم. همدارنګه درنو اوریدونکو د هغو وګړو له ډلې نه چې آزمویل شوي یو هم ام سلیم او د هغې خاوند دی. الله رب العزت هغوی ته یو زوی وروباښه، خو زوی یې په خواره سختې ناروغۍ باندې اخته شو. د دغه ماشوم مینې د مور او پلار په زړه کې خورا ډیر ځای نیولی و. د شپې زوی له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او صبر کوونکې او مؤمنې مور یې ونه غوښتل چې د خپل خاوند زړه غمګین کړي. نو دغه غم او کړاو په ځان باندې وزغمه. خاوند یې کور ته راغی، د ماشوم پوښتنه یې وکړه. میرمن یې ځواب ورکړه په قرار شوی دی. پلار یې ګمان وکړه چې د ده زوی ویده شوی دی، په داسې حال کې چې د ښځې مقصد یې دا و چې مړ شوی او له درد څخه راحت شوی دی. خاوند یې وویل الحمدلله. خاوند او ښځې سره شپه تیره کړه. کله چې سهار شو نو ښځې وویل که چیرې د ګاونډي امانت له موږ سره وي هغه باید بیرته ورنه کړو. خاوند یې ځواب ورکړه هوکې امانت به بیرته ګاونډي ته ورکوو. ښځې بیا ویل او که چیرته ډیر وخت پرې تیر شوی څه؟ خاوند یې وویل په دې صورت کې ارومرو باید هغه بیرته ورکړو. نو ښځې وویل د الله رضا لپاره صبر وکړه ولې چې هغه خپل امانت بیرته واخیسته. یعنی دا زوی چې الله رب العزت موږ ته راکړی و د الله رب العزت امانت و، رب العزت زموږ نه بیرته واخیسته. وګورئ درنو اوریدونکو دا څه صبر او استقامت دی. آیا کولی شي چې دا ډول صبر وکړئ؟ ای خورې آیا کولی شي چې دا رنګه حوصله وکړې کله چې ستا زوی مري، کله چې ستا مور مري، کله چې ستا پلار مري، کله چې ستا خاوند مري؟ آیا د ام سلیم رضی الله تعالی عنها په شان صبر کولی شي؟ هڅه وکړئ درنو اوریدونکو په مصیبتونو باندې، په غمونو باندې، په کړاوونو باندې صبر کړئ. الله رب العزت له تاسو سره دی، ځکه الله رب العزت د صابرینو ملګری دی. الله رب العزت صابرینو سره مینه کوي. نو الله رب العزت دې موږ ته په هر غم او په هر مصیبت باندې صبر راکړي او موږ دې د صابرینو له ډلې نه حساب کړي. نو تا ته وایم ګرانې مورې که دې بچی په سترګو نه وینې هغه وجل شوی یا شهید شوی، تا ته هم وایم ګرانه پلاره که خپل بچی او د خپل زړه ټوټه په سترګو نه وینې هغه د انسانیت او د اسلامیت د دښمنانو لخوا وژل شوی په شهادت رسېدلی، صبر وکړئ. لکه څنګه چې حضرت ایوب علیه السلام صبر کړی، لکه څنګه چې ام سلیم رضی الله تعالی عنها صبر کړی. ستاسو د صبر بدله به الله رب العزت تاسو ته هم په دنیا کې درکوي او هم په آخرت کې. ځکه که هر څومره ناقراري وکړئ، هر څومره فریاد وکړئ، ستاسو ناقراري او ستاسو فریاد تاسو ته څه ګټه نه رسوي غیر د دې چې د مصیبت د رسېدلو په حال کې ووایئ چې انا لله و انا الیه راجعون، تر څو الله رب العزت اجر د دنیا او د آخرت درکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. دا یو دستور دی چې د حق په لار کې، دا یو دستور دی چې د حق په لار کې په در ورخیږي ځوانان کله کله چې په ماتنګ شي جهان کله کله، په در ورخیږي ځوانان کله کله چې په ماتنګ شي جهان کله کله، دومره ډیر زیات شي خفګان کله کله چې په ماتنګ شي جهان کله کله، چې په ماتنګ شي جهان کله کله. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د کړاوونو او مصیبتونو په وړاندې د صبر شرطونه. لومړی شرط دا دی چې صبر باید په لومړي مخکېدنه کې وشي. دا د کړاوونو په وړاندې د صبر لومړنی شرط دی.
د خبرې په مازې اورېدو سره به صبر کوي، له مصیبت سره به په لومړۍ مخکېدنه کې صبر کوي او له واقعي صبر پرته به یو قدم هم نه اخلي او یوه کلمه به هم نه وایي، یعنې له لومړني پیل څخه باید د صبر بنسټ کیږدي. دا نه چې کله تا ته مصیبت ورسیږي، تا ته غم در ورسیږي، تا ته درد در ورسیږي، بې صبري او ناقراري وکړي، په آخر کې چې تا ته څه په لاس نه درځي بیا صبر کوي او انا لله او انا الیه راجعون وایي. نه، چې کله د مصیبت غږ اوري په لومړي سر کې چې تا ته غم او مصیبت رسیږي، په هغه وخت کې به صبر کوي او وایي به چې انا لله و انا الیه راجعون. نو که غواړئ چې بشپړ ثواب ترلاسه کړئ، باید په لومړي چلند او په لومړي برخورد کې صبر وکړئ. کله چې له مصیبت څخه لومړنی خبر درته رسیږي نو صبر وکړئ. په دې کې شک نشته چې کړاوونه لکه د غره په شان د انسان په زړه دروندوالی کوي، خو د صبر کلمه ډیره آسانه او هوسا کلمه ده. د الله رب العزت دا کلام تل په یاد ساتئ. الله په سورة زمر کې 10 آیت کې فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کوونکو ته به خپل اجر بې حسابه ورکول کیږي. دوهم شرط د کړاوونو او آزمایښتونو په وړاندې دویم شرط دا دی چې په بلا باندې د اخته کېدو پر مهال ووایئ انا لله و انا الیه راجعون. موږ د الله یو او د هماغه الله لورې ته زموږ ورګرځېدل دي. یا دا دعا ووایئ چې اللهم اجرني فی مصیبتي واخلفني خیرا منها. ای زما ربه، ما ته زما اجر په مصیبتونو او سختیو کې راکړه او تر هغو لا ښې راته په نصیب کړه. دغه دعا یاده کړه او ګمان مه کوه چې دا دعا یوازې د مړینې په ویر کې وایې، بلکې په هره بلا او مصیبت کې ویل کیږي. پوه شه چې الله رب العزت به درته له هغه نه هم غوره په نصیب کړي. که باور نه کوې نو د حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها واقعه واوره. کله چې د حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها خاوند حضرت ابو سلمه رضی الله تعالی عنه شهید شو، نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها دغه دعا ولستله انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني فی مصیبتی واخلفني خیرا منها. ای زما ربه، ما ته زما اجر په مصیبتونو او سختیو کې راکړه او تر هغو لا ښې راته په نصیب کړه. کله چې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا دعا وکړه نو وروسته کېناسته او په فکر کې ډوبه شوه او له ځان سره وویل له ابو سلمه رضی الله تعالی عنه څخه څوک غوره دي؟ هغه صحابي و چې د بدر په غذا کې ګډون کړی و او په هغه غذا کې شهید شوی دی. تر ابو سلمه رضی الله تعالی عنه وروسته یې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده وکړ. زه تاسو ګورم درنو اوریدونکو چې د دعا یادولو هوډ لرئ او که نه لرئ، دغه دعا یاده کړئ او په خپل ځای کې له ځان سره ووایئ تر څو یې حیرانوونکې اغیزې په خپلو سترګو ووینئ. خو د دې کار لپاره 2 شرطونه باید په پام کې ونیسئ: د کړاوونو او مصیبت په وړاندې صبر، د دعا په اجابت باندې یقین. کومه دعا چې ته کوې د دې په اجابت او د دې په قبولیت باندې یقین ولره، الله رب العزت به قبلوي او نعم البدل به الله رب العزت تا ته درکوي. نو زه هغې ګرانې خور ته وایم چې د هغې خاوند وژل کیږي یا په نننۍ ورځو کې د الله رب العزت د رضا لپاره او د اعلای کلمت الله حق لپاره جهاد کوي، د انسانیت او د اسلامیت د دښمنانو په مقابله کې په شهادت رسیږي، نو دا دعا دی وایي چې اللهم اجرني فی مصیبتي واخلفني خیرا منها. د حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها خاوند ابو سلمه د بدر په غذا کې په شهادت رسیږي، نو ام سلمه دا دعا وایي اللهم اجرني فی مصیبتي واخلفني خیرا منها. د هغې نه وروسته الله رب العزت د ام سلمه رضی الله تعالی عنها نکاح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کیږي او د ام المؤمنین ښایسته لقب د هغې په برخه کیږي. ته هم خورې ناقراري مه کوه، بې صبري مه کوه، د خپلو یتیمانو په تربیت او په روزنه باندې مشغوله شه. دا دعا وایه، انشاء الله الله رب العزت به تا ته نعم البدل درکوي. دریم شرط هغه جمیل او نیک صبر دی. د کړاوونو په وړاندې وروستی شرط دا دی چې په صبر کې باید ګیلې او شکایتونه نه وي. د دې معنا داسې ده لکه له خدای څخه چې بشر ته شکایت کوي. آیا په الهي قضا او قدر باندې نه راضي کیږي؟
یعنی هغه څه چې الله پر بنده نازل کړي د هغو په وجه باید د الله مخلوق ته شکایت وکړو، یعنی هغه چاته شکایت وکړو چې هیڅ واک او اختیار نه لري. داسې چاته چې هیڅ واک او اختیار ونه لري هغو ته شکایت کول او نه کول د ګټې رسونې په لحاظ دواړه یو شی دي، ځکه هغوی تاسو ته هیڅ ګټه نشي رسولی که هر څومره شکایت ورته وکړئ. نو چې ګټه نشي رسولی او هغو ته شکایت او نه کول دواړه یو شی دي، بیا ولې د هغه شي په اړه ورته شکایت وکړو چې واکمن خدای پر موږ باندې نازل کړي وي، او ولې باید هغه لوی اجر له لاسه ورکړو چې د شکایت په نه کولو کې الله رب العزت ایښی دی. که په تا باندې مصیبت راځي، که په تا باندې غم راځي، که په تا باندې درد راځي، د الله رب العزت په فیصله باندې راضي شه، د الله په قضا او په قدر باندې راضي شه. انا لله و انا الیه راجعون ووایه. هغه چاته چې هغه ډیر ضعیفه دی د هغه د لاسه هیڅ څه نه کیږي، د الله رب العزت له طرفه شکایت مه کوه چې الله په ما باندې داسې او داسې وکړل، ځکه کله چې شکایت وکړې کم ثوابونه چې الله رب العزت په دې مصیبت کې تا ته درکوي د هغه ثوابونه ستا د لاسه وځي، نو صبر وکړه تر څو هغه ثوابونه ستا د لاسه لاړ نشي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. نو راشئ درنو اوریدونکو، د حضرت ایوب علیه السلام واقعه واورئ، د حضرت یوسف علیه السلام واقعه واورئ، د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعه واورئ چې د الله رب العزت له طرفه چې کله په هغوی باندې آزمایښتونه امتحانونه راغلي هغوی څنګه صبر کړی او الله رب العزت هغوی ته څنګه نعم البدل ورکړی. راشئ د حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها مبارک سیرت واورئ چې کله د هغې خاوند په غزوه بدر کې په شهادت رسیږي هغه صبر کوي او دعا کوي، الله رب العزت څنګه نعم البدل ورکوي. نو په خپل ناقرارۍ سره، په خپل شکایت سره د خپل اجر او ثواب له لاسه مه ورکوئ. الله دې موږ د صابرینو له ډلې نه حساب کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي. د ازادۍ د ژوند سبق ورکوي، د ازادۍ د ژوند سبق ورکوي، ملګرو خوي زندان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله، ملګرو خوي زندان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله، دومره ډیر زیات شي خفګان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله، چې په ما تنګ شي جهان کله کله، چې بخت او وخت سره ټکره وخوري، چې بخت او وخت سره ټکره وخوري، ملنګان شي شاهان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله، ملنګان شي شاهان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله، دومره ډیر زیات شي خفګان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله، چې په ما تنګ شي جهان کله کله، شي د ملت د افتخار ګلونه، شي د ملت د افتخار ګلونه، دا سر ببر لیونیان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله، دا سر ببر لیونیان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله، دومره ډیر زیات شي خفګان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله، چې په ما تنګ شي جهان کله کله.